او لکه د پیغلې پښتنې په لمن داغ د تهمت خپلې تنکۍ هیلې مې دا رقم سنګسارې کړي غیږ ته دې ښه جوخت کړمه بیا دې وویشتم په ځمکه له کرکې ډکه محبته ما بخلی نه ته راته ووایه چې مړ شه ننداره کوه بیا مخکې به ستا له زهرو ډک په غاړه جام واړوم نه مې ساه وځي نه رغېږم په زیوال پروت یم د زنکدن په سخت عذاب کې دا یو کال پروت یم 250 شاوخوا کې مې غزلونه لیکلي دي او 560 شاوخوا کې مې نظمونه لیکلي داسې مې زړه وي پکې تنګ لکه بلا چې مې خورې لاړ شمه چرته چې له غاړې تور ماښام واړوم وای نه کنه ښکلې ستا په خوله لکه توهین داسې ده ځان یاد کړه ته ولې صفت نو د هندارې کړې څه وکړم لمبو په مخه کړی یم څنګه درته تېرې قصې وکړم خدای خو دې شپه جانانه راوله بیا به درته ډېرې کیسې وکړم پاشا صاحب تقریبا د 15 کلو په شاوخوا کې د شعر نړۍ ته راغلی یم خوله خوله ترېنه راووځم روان شم څه اندام راځمه بېرته کور ته پس د دیوال ساعت هم رخصت کړه بلاوالی زړه مې هېڅ نه ورځي شور ته د کابل ادبیات مې 2 ځلې شروع کړي یو ځل نو له ډېرو سرګردانیو او له ډېرو مسؤلیتونو سره راڅخه پاتې شوي دي زما د هرې بربادۍ تر شا سپېرې بېوسۍ تا چې به تورې خاورې راکړې ما خوړې بېوسۍ نه مینه نه بنګ خرابوي شبګیرۍ د سړي رنګ خرابوي او د دنیا خانه خراب نه کړم ما به دا د بنګړو شرنګ خرابوي د شاعرانو د ریپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ خدای مخله را جوړ لره قدرمنو د خوست نه راغلی ما ښایسته غزني ته چېرته چې زموږ ګران یار راحل صاحب اوسېږي راځئ چې راحل صاحب نه یو څو ښایسته غزلونه واورو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې مې ترې وکړو نو خپرونه تر پای را سره وګورئ او خوندونه واخلئ راحل صاحب زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ قربان مننه پاچا صاحب راتګ مو په لیمو ښه راغلی کور مو ودان چې تر دې ځایه مو زحمت ایستلی ده او زموږ ولایت ته مو سفر کړی دی واقعا زموږ لپاره د خوشحالۍ او حیرانونکې ورځ وه ستاسو د لیدلو ډېر لیواله و یعنې په خاصه توګه زه مو له مینهوالو څخه یو خاص مینهوال یم نو نن یو ډېر خوشحاله ماښام داسې له تاسو سره یم او له تاسو سره نږدې ګورم هر کله راسئ کور مو ودان او همداشان د تاسې لیدونکو ته ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې ټول به رک روغ جوړ او د صحت جامې به یې په تن ډېره زیاته مننه راحل صاحب موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې د دغه قربان دي شم هغه شاعر ویلی دی چې زه دغه بیتونه هر ځای کې وایم خو نن یې تا ته هم په ډېره پښتانه مینه ډالۍ کوم چې خپل که مې د مور او که د پلار مې دي تل یې لکه مور غورځولی یم او زه د عام ولس شکر ګزار یم تل یې په سرونو ګرځولی یم نو ډېره زیاته مننه راحل صاحب ته حقدار یې پاچا صاحب د ټولو ولسونو د ټولو وګړو په زړه کې ځای لري یو خاص خوږ انسان یې نو خواږه یې ډېره زیاته ټولو قدر لري ستاسو مینه ده خدای مو راته ژوندي لره ډېره زیاته مننه تاسو چې ماته کومه مینه راکړ نو زه یې نشم اظهارولی دا ستاسو حق ده پاچا صاحب ډېره زیاته مننه راحل صاحب داسې به وکړو چې اورېدونکي به هم په تمه وي چې ستاسو د خولې یو څه خواږه غزل واوري نو غزلونه به در څخه اورو نه راستنېږي بیرته تېر وخت نه روان راګرځي نه راستنېږي بیرته تېر وخت نه روان راګرځي ته چېرته یې په ما بلا نوره د ځان راګرځي نه زه یوسف یم چې خدای به مې دا سوال قبلوي نه زه یوسف یم چې خدای به مې دا سوال قبلوي نه زلیخا ته چې بیا په تا دوران راګرځي هغه تمزا یم دا بیت بیا نه زه یوسف یم چې خدای به مې دا سوال قبلوي نه زلیخا ته چې بیا په تا دوران راګرځي هغه تمزا یم چې غم پکې دمې جوړوي هغه تمزا یم چې غم پکې دمې جوړوي هغه تمزا یم چې درد لاړ شي خفګان راګرځي ډېره نوم چې د یاد شي لیونی شم په ځان خولې لګوم
نوم چې دې یاد شي لیونی شم په ځان خولې لګوم تعویض مې خام شي په ما بیا زاړه پیریان راګرځي واه 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 زما یو تللی سړی بیرته خدایه نه رادرومي زما یو تللی سړی بیرته خدایه نه رادرومي زما هر تللی لمونځ لري خدایه امکان راګرځي او زما هر تللی لمونځ لري خدایه امکان راګرځي. ډېر زبردست دی ډېر زبردست. زیاته مننه پاچا صاحب. نوم مې سلیمان دی تخلص راحل کوم د غزني ولایت د دکتې ولسوالۍ د ولنګیر د کلي اوسېدونکی یم چې فعلا مرکز غزني کې اوسېږم او دلته له یوې محلي رسنۍ سره د شملې په نامه کار کوم. د کابل ادبیات مې 2 ځلې شروع کړي، یو ځل نو له ډېرو سرګردانیو او له ډېرو مسؤلیتونو سره راڅخه پاتې شوي دي او 2م ځل مې شروع کړي دي انشاءالله. نو دا یې وروستی کال دی که خدای کوي. پاچا صاحب تقریبا د 5-6 کلو په شاوخوا کې د شعر نړۍ ته راغلی یم، که څه هم شاعر هم نه یم، خو دا چې د شعر زیاته مینه مو هڅوي چې شعر ولیکو یا هم په څنګ کې ورسره تګ وکړو. نو تقریبا د 250 شاوخوا کې مې غزلونه لیکلي دي او یو 500 شاوخوا کې مې نظمونه لیکلي. زما د هرې بربادۍ تر شا سپیرې بېوسۍ زما د هرې بربادۍ تر شا سپیرې بېوسۍ تا چې به تورې خاورې راکړې ما خوړې بېوسۍ. ملک د پښتو دی رسوایي ته کیسه لاړه نشي. ملک د پښتو دی ملک د پښتو دی رسوایي ته کیسه لاړه نشي. په خوله مې لاس کېږده او په زړه کې مې ګونډې بېوسۍ. د سترګو وړاندې مې د هرې هیلې ځنې تړي د سترګو وړاندې مې د هرې هیلې ځنې تړي. په ارمانونو مې شپې ډکې هدیرې بېوسۍ. واه او 2 بربنډ نه سره پټېږي په ځان رحم وکړه. بېشکه 2 بربنډ نه سره پټېږي په ځان رحم وکړه. دلته له ما سره له لوږې ګوره مرې بېوسۍ. او ورځ د حساب دی زما په حال څوک شاهدي نه وایي. ورځ د حساب دی زما په حال څوک شاهدي نه وایي. راشه د مرګ تر ساعت خو ته راسره وې بېوسۍ. واه واه په خوله مې لاس کېږده او په زړه کې مې ګونډې بېوسۍ. ډېر زبردست دی. لام لام زلفې دې له مخ نه کړه در پورته پکه یې ورکړه زما په زړه بل شوي اور ته. او له ډېوې پس د دیوال ساعت هم رخصت کړه. د ډېوې پس د دیوال ساعت هم رخصت کړه. بلاواله زړه مې هیڅ نه ورځي شور ته. او تا به ویل راته چې زه نور بس مړ وم. تا به ویل راته چې زه نور بس مړ وم. څه اړتیا وه یاره دې زیاتي او زور ته. څه خوله خوله ترېنه راووځمه روان شم. څه اندام راځمه بیرته کور ته. څنګه ټینګ شمه د ژوند دې بېروخۍ ته. څنګه ټینګ شمه د خلکو دومره پورته. پکه یې ورکړه زما په زړه بل شوي اور ته. واه واه ډېره مننه. ډېر زبردست و ډېر زبردست و. دومره غټ ټوپ شم اخیستی چې له غره ګام واړوم. خو بې تا مرم چې درنه پام واړوم. او دا به مې څومره ته یادېږي چې لمانځه کې لا هم. دا به مې څومره ته یادېږي چې لمانځه کې لا هم. چې مې تر غوږه شي ستا غږ ورته سلام واړوم. او داسې مې زړه وي پکې تنګ لکه بلا چې مې خوري. داسې مې زړه وي پکې تنګ لکه بلا چې مې خوري. لاړ شمه چرته چې له غاړې تور ماښام واړوم. او دا ستا د نیمې شپې راتله دا پایبندي په مینه. دا ستا د نیمې شپې راتله دا پایبندي په مینه. ما به بدنامه کړې په لوی غضب به خام واړوم. ته راته ووایه چې مړ شه ننداره کوه بیا.
ته راته ووایه ته راته ووایه چې مړ شه ننداره کوه بیا مخکې به ستا له زهرو ډک په غاړه جام واړوم او راهیله لارو ته کتو مې انتظار کړ ستړی راهیله لارو ته کتو مې انتظار کړ ستړی په ښکته او پورته به په پښو پسې دا بام واړوم دومره غټ ټوپ شم اخیستی چې له غره ګام واړوم ډېر زبردست دی ډېره څه وکړم لمبو په مخه کړی یم څنګه درته تېرې قصې وکړم خدای خو دې یو شپه جانانه راوله بیا به درته ډېرې کیسې وکړم نو ته نن خدای راوستی او خدای موږ ته په لاس راکړی انشاءالله تر سهاره به غزلې زره وایي تر سهاره به یې وایي نه مې سا وځي نه رغېږم په زیوال پروت یم نه مې سا وځي نه رغېږم په زیوال پروت یم د زنکدن په سخت عذاب کې دا یو کال پروت یم او درده تو خدای چې ما یو ځلې درته ویلي چې بس درده تو خدای چې ما یو ځلې درته ویلي چې بس درده زه څومره صبرانه درته نورمال پروت یم او خدای زده چې ولې نه قبلېږم ورته نه رسېږم خدای زده چې ولې نه قبلېږم ورته نه رسېږم د یوې پیغلې زړه کې کړی خدای ته سوال پروت یم او زه به شم زوړ ته به له ښاره یو بل نوی راوړې زه به شم زوړ ته به له ښاره یو بل نوی راوړې زه دې په زلفو یو دوه ورځې لکه شال پروت یم او په خپلو ماتو اندامونو زور کوم روان یم په خپلو ماتو اندامونو زور کوم روان یم آخر تر کله به په تمه دا انډیوال پروت یم او د زنکدن په سخت عذاب کې دا یو کال پروت یم ډېر زبردست دی وایي نه کنه ښکلې ستا په خوله لکه توهین داسې دی ځان یاد کړه ته ولې صفتونو د هندارې کړې او لکه د پیغلې پښتنې په لمن داغ د تهمت خپلې تنکۍ هیلې مې دا رقم سنګسارې کړې ډېر خالي دی ډېر په زړه پورې زما د خوار نصیب بدنیته ما بخښلی نه یې زما د خوار نصیب بدنیته ما بخښلی نه یې درد عذاب اذیته ما بخښلی نه یې په مات غرور په ټیټو سترګو در سره ژوند کړمه په مات غرور په ټیټو سترګو در سره ژوند کړمه په زړه کافره مجبوریته ما بخښلی نه یې غیږ ته دې ښه جفت کړمه بیا دې وویشتم په ځمکه غیږ ته دې ښه جفت کړمه بیا دې وویشتم په ځمکه له کرکې ډکه محبته ما بخښلی نه یې بده ورځ راغله تا کې هېڅ قدرې څه پاتې نه شوه بده ورځ راغله تا کې هېڅ قدرې څه پاتې نه شول ولاړې د دوو پیسو حیثیته ما بخښلی نه او د ښایستو کیسه دې څنګه کړه بدرنګه د ښار د ښایستو کیسه دې څنګه کړه بدرنګه د ښار ناوړه دود مزاحمته ما بخښلی نه یې درده عذابه اذیته ما بخښلی نه یې ډېر زبردست دی راحل صاحب ډېر زبردست دی ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ که تر سهار هم در سره کښېنو نو داسې به ونه وایو همداسې لیدونکي چې موږ ستړي شوي نو دا چې د خپرونې وخته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی بیا هم زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا وه د راحل صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره په رزونو تر هغې در څخه اجازه اخلو د لوی الله په امان